هغه کسان ته به ښه معلوم شوي دا اوس چې کم پردې سره پورته کېږي تاسو وینئ دا د امریکا ده چې اسلام چې د ښځې د حقوق خیال ساتل پخوا به دې پر موږ باندې اتهام لګوي یا ملایان داسې د پلان دا اپسټین د تاسو ولله دا کم وحشت سوی دی دلته دا وحشت په کومه نتیجه کې سوی دی ځکه اسلام موږ ته هر حلقې دی شی دی د اسلام د معاشرې خیال ساتلی دی اسلام د ښځې د عزت و د ناموس خیال ساتلی دی د حیا و د عفت خیال ساتلی دی ځکه په اسلام کې در اوسه پورې داسې واقعیت چا لیدلی ده لیکن دا د هغه کسان چې هغه د حقوق بشر ټیکهداران وه هغه خبیثان هغه ظالمان هغه وحشان هغه درندگان چې هغوی اوس د دې اعمالو کړنه هغه د ورځ په ورځ رسوا کېږي چې هغوی د 9 کلن 8 کلن 9 کلن انجونو سره په زور زنا کولې بیا به د هغې غوښې خوړلې دا کسان هم پر اسلام لګېدل د خبیثان د دوی لاسپوڅې براینا مسلمانان هم په دغه وجه په اسلام لګېدل اسلام یې د ګوتې د نشان لاندې راوستی د رسوالي نشان لاندې راوستی نن دې د اپسټین دا ول ده که نه ول هلته څه شوی څوک پکې ملوث دي هغه د دنیا پر سر چې د حقوق بشر مشران ځان بولي داویداران بولي هغه خنزیران چې اوس ځان قدرت دونې د باور دی دومره ځان پر قادره بولي چې پر ټول دنیا باندې د خپل واک چلېدل هغه په دې کې ملوثه دی موږ همیشه خوله وچه کوم چې اسلام وایي هغه موږ ښکاره کوو ځکه عزیزانو ځوانان دا واورئ زموږ علما لیکي چې کوم کسان پر ناجایز محبت باندې مبتلا وي ناجایز عشق په نامه باندې د ښځې سره اړیکې ساتي دا به د ډېرو سختو عواقبو سره مخامخ کېږي یو عاقبت دا دی چې دا کس په ټوله زندګي د رزق خاوند والله کاله جوړ کړي که یې جوړ کړي هم یو دم به داسې ذلیله کېږي چې ټولې پیسې به او دوم دا چې د خلکو په نظرو کې به دا سړی هېڅ حیثیت نه لري لویږي به هر یو به په عزت ورته کوي د خلکو په نظرو کې به ذلیله وي خوار به وي سپینږیری وي معمره کس وي که په دا دنده اخته و د خلکو په نظرو کې والله که د دغه ماشوم قدر لا پیدا کړي او بل دا په انسان کې بېحسي پیدا کوي بېحسي دا ناست به وي یو څوک به خبرې درته کوي ته به په شي باندې سر به دې نه په خلاصېږي بیا به پوښتنه کوي تا څه خلکو به خبرې ته کړي تا به وکې ورکړي هغه به دې یېري او هېڅ به هم نه بولي دا د اړیکو پیدا کېږي بل دا معاشره کې خاندانی مشکلات جوړېږي د ورور سره په مشکل اخته د اکا د زوی سره په مشکل اخته د اکا سره اخته دا ټول لامل د دې ګرځي ان تر دې چې زموږ علما لیکي چې د خپلې ښځې سره به په مشکلات اخته وي د خپلې ښځې په نظر کې د خپلې ښځې په زړه کې به د ده د یوې روپۍ وقار هم نه وي ان تر دې چې په نتیجه کې بیا طلاق سره مخامخ کېږي د مېرمنې مکمل اعتماد د مینه او محبت خو ولاړې چې ولاړې هغه اعتماد چې پر ده باندې و هغه هم ختم شي اخر انجام د دې اړیکې دا دی چې انسان په زنا اخته کوي چې ګناه کبیره ده چې څومره یې ګناه دي موږ پر دې باندې بحث کړی مکوي ځوانانو تاسو د سوشل میډیا تعقیبوئ که نه دلته اوس کوم حال شروع دی والله بالله د سړي زړه پرچي وي دا سړی دا پښتنو خوندې ته وګوري هغه پردي خو پرېږده چې پرېږده دا پښتانه ځوانان ته وګوري مسلمانان دي په اسلامي معاشره کې دي د الله بنده ته خور نه لرې ته مور نه لرې ته مېرمن نه لرې دغه ښځې ته ورور نه لرې ته مشر نه لرې ته خاندان نه لرې ته عزت نه لرې ته شمله نه لرې ته څه کوې د الله د څو روپو په خاطر باندې تا ځان کوم ځای ته ورسوي د الله په خاطر څو ورځې ژوند د اسلام د احکاماتو لاندې تېر کړي الله جل جلاله وایي چې په دې کې ستا دپاره خیر دا ستا کامیابی راز دی د دنیا او آخرت کامیابی دی والله په دې کې ده نو ستا خپله خوښ ده انسان باید لږ سوچ فکر وکړي خپل په زندگی کې یو احساس پیدا کړي دا څه شی دی د 5 منټو خواهشاتو دپاره دې 2 کاله رابطې جوړولې د الله تبارک وتعالی په نافرمانۍ اخته وې دنیا دې ولاړل خاندان دې تباه کړي د خلکو په نظر دې ځان ټیټ کړي عزت دې له منځه یوړي هر څه هغه رسوا چې شوې هغه پرېږده چې پرېږده دا د 5 منټو خواهشات تباه دا څوک تا ته دغه حال ته رسوي دا د ستا نفسي خواهشات دي شیطان او نفس دي در ټولو افضل جهاد هم دغه دی چې سړی د شیطان سره مقابله وکړي د خدای په خاطر باندې ځوانانو ځان کنټرول کړي
در ټولو الله ته محبوب ځوان هغه کس دی د قیامت په ورځ د عرش د الله د عرش در سایې لاندې په هغه ورځ چې لمر پر یوه نیزه باندې ولاړ وي انسانان په خلو کې ډوبي په ډېر سخت حالات کې وي په دې کې به هغه ځوان هم د خدای د عرش در سایې لاندې ارام مطمئنه ناست وي کوم ځوان چې په دنیا کې پر زنا قدرت درلودی د خدای د ویرې پرېږدي کوم ځوان چې په دنیا کې د ښځې سره په رابطې او په تعلق جوړولو قدرت درلودی خو د خدای د ویرې په خاطر یې پرېښود دا ځوان هم د خدای د عرش تر سایې لاندې ناست تا ته خوند نه درکوي د 5 منټو خواهش دپاره ځان دون تباهۍ ته ورسوي د خدای په خاطر مه کوه ځوانه ځان د جهنم د اور لرګی مه جوړوه ځان د دې ذریعه مه ګرځوه چې د قیامت په ورځ خلک ستا د بدبویي څخه بازار وي ځان د دې ذریعه مه ګرځو چې د الله په حضور کې ولاړې الله ستاسو د زنا پوښتنه کوي دا ستا دپاره خطرناک انجام لري الله دې هدایت درته وکړي